سلامونه وخت مو په خیر د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د پنجشنبې په سهار د امریکا لخوا د ایران په 10 ښارونو سخت بریدونه ترسره شول او په کویټ او اردن کې د امریکا اډې په توغندیو سره بمبار شوې. نتنیاهو وایي چې هغه د ټرمپ سره په یو غونډه کې پر ایران د نورو پوځي بریدونو لپاره 3 انتخابونو باندې بیا کتنه وکړه او د اسرائیلو د پوځ مشر وویل چې د هغه هیواد چمتو دی چې په تهران برید وکړي. ټرمپ د اسلامي جمهوریت لپاره د یوې سختې ضربې په اړه خبرې وکړې او سپاه پاسداران له خپل غبرګونه پښیمانه دي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنټکام ویلي چې نن سهار وختي په ایران کې پر لسګونو پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. د سنټکام په خبره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې دغه عملیات په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د پرونیو توغندیزو بریدونو په غبرګون کې ترسره شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د سپاه پاسدارانو اړوند لسګونه اهداف چې پوځي قومندانۍ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تاسیسات د څارنې او ساحلي دفاع مرکزونه او د ایران سمندري وړتیاوې پکې شامل دي په نښه شوي. په ورته مهال ایراني رسنیو هم راپور ورکړی چې د بندر عباس، ابو موسی، کیش او قشم ټاپوګانو او هرمز تنګي په شاوخوا سیمو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رئیس رسم د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې امریکا په اردن کې پر خپلو پوځیانو له برید وروسته ایران په سختۍ په نښه کړي. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. موږ به پر هغو ډیر سخت ګزارونه وکړو. پر موږ 15 توغندي وتوغول شول چې په ساعت کې شاوخوا 8500 میله سرعت درلود، خو ټول 15 توغندي له هدف ته رسیدو مخکې وویشتل شول او پر ځمکه راوغورځول شول. سره له دې هغوی برید وکړ. نو اوس زموږ وار دی. دا په داسې حال کې چې د ایران سپاه پاسدارانو د سېشن پر ورځ اعلان وکړ څو پلاستیک توغندۍ په اردن کې د امریکا د یو هوایي اډې او یو پوځي مرکز پر لور توغولې دي. په همدې حال کې الجزیرې راپور ورکړی چې د مصر د میات ښار کې د امریکا د طبیعي ګازو پر مرکز نامعلومو بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د راپورونو مخې تر برید وروسته په کشتیو کې پراخه اورلګېدنه رامنځته شوې ده. د مصر حکومت په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. د میات د طبیعي ګازو د پروسس سټیشن د مصر پټرولیم په سکتور کې یو له خورا مهمو او ستراتیژیکو پروژو څخه دی چې د کلنۍ تولید ظرفیت 15 میلیونه ټنو ته رسیږي. په عراق کې په ځینو اهدافو د سعودي او امریکا له ګډو بریدونو وروسته په مصر کې په امریکایي تاسیساتو له بریدونو داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې د جګړې بل شوی اور قرار د عربي هیوادونو لمنه نیسي. د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روانو کړکېچونو د انسانانو د قاچاق او استحصال ګواښ زیات کړی دی. د دواړو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو په لویه کچه او جبري راستنېدل د کوکنارو په کښت پورې تړلي دي. اقتصادي سقوط، د بشري مرستو کمښت، طبیعي پیښې او په ښځو او نجونو باندې لګول شوي محدودیتونه د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د خلکو زیانمنتیا نور هم زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په دوامداره توګه د دې پدیدې سره د مبارزې خبره کړې ده. کله کله د انسان قاچاق له همغه شیبې پیلېږي چې هیله د کورنۍ وروستی انتخاب وي. هغه کورنۍ چې کور پرېږدي خو نه پوهېږي چې د پولو بل اړخ ته کوم برخلیک په تمه ده. د زرګونه افغانانو لپاره کډوالي یوازې د یوې ځمکې نه بلې ځمکې ته د تګ وړاندیز نه دی، بلکې یو داسې سفر دی چې کیدای شي د استثمار، جبري کار او د انسان قاچاق پای ته ورسیږي. د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روانو کړکېچونو د انسانانو د قاچاق شبکو په جال کې د ښکېلېدو ګواښ تر بل هر وخت ډېر کړی دی. مبارزه با قاچاق انسان فقط با دستگیری چند قاچاقچی حل نمی شود. مبارزه واقعی زمانی موفق خواهد بود که همزمان برای کاهش فقر و بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از زنان و کودکان،
آموزش و آگاهی دهی، ایجاد مسیرهای امن و قانونی مهاجرت، تقویت حاکمیت قانون، شناسایی قربانیان و همچنان حمایت از آنان و همکاری افغانستان با کشورهای منطقه و سازمانهای بین‌المللی اقدام شود. د دې دوو سازمانونو پر وینا له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو پراخ او جبري راستنېدل، د کوکنارو د کښت له کمښت وروسته اقتصادي رکود، د بشري مرستو کمښت، طبیعي پیښې او په ښځو نجونو باندې لګول شوي محدودیتونه د کړکېچ یوه لړۍ رامنځته کړې چې د خلکو زیانمنې ورځ په ورځ ژورېږي. په افغانستان کې اوسنی وضعیت د انسانانو د قاچاق د بیلابیلو بڼو ته یو شمېر وګړو زیان منل زیات کړي دي. له 6 میلیونو د زیاتو افغانانو راستنېدل، اقتصادي ستونزې، د کاري فرصتونو کمیدل، د تریاکو پورې تړلي کلیوالي اقتصاد رکود او د ښځو په حقونو سخت محدودیتونه هغه عوامل دي چې د انسانانو قاچاق وړونکو ته یې د هغوی د استعمار لپاره لاره هواره کړې ده. کله چې د کار فرصتونه له منځه لاړ شي، د کورنۍ عاید کم شي او د قانوني کډوالۍ لارې محدود شي، ډیری یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ګواښونو اخیستلو ته اړ کېږي. یو انتخاب چې ځینې وختونه د ناوړه ګټه اخیستنې، اجباري کار یا انساني قاچاق لامل خپاره شوې احصایې هم یو اندېښمن انځور وړاندې کوي. د سروې شویو راستنېدونکو یوازې 11% دایمي دنده یا کاروبار لري او د دوی له نیمایي ډېرې کورنۍ چې 50% دي حتی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. هغه شرایط چې د ملګرو ملتونو پر وینا د انساني قاچاق او د استثمار نورو ډولونو د خپرېدو لپاره یې حاصلخیزه ځمکه چمتو کړې ده. زیان منونکي خلک ممکن د انساني قاچاق وړونکو شبکو لخوا د کار، عاید یا د ژوند د ښه فرصتونو د غلطو ژمنو سره په نښه شي. دا شبکې د سختو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو څخه ګټه پورته کوي ترڅو قربانیان انتقال کړي. اجازه نمیدهیم که از وجود انسانها، هم از مرد و زن یا کودک، کسی سوء استفاده بکنه در بخش‌های مختلفی یا در حقوقشان ظلم کنه، بی‌عدلی و ناانصافی صورت بگیره، یا هم در قسمت قاچاقی که از کشور به دیگه کشور میبرن انتقال میکنن، در حقشان ظلم صورت میگیره و حقوقشان تلف میشود. فراتر از او وزارت امور داخله که استقامت کاریشان است و پالیسی دراز مدت مهار قاچاق انسان را داریم، فرمان ویژه اعلیقدر امیرالمؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله مستقیما به وزارت داخله هدایت داده که در قسمت مبارزه خود را عملا اجرا داشته باشه. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په کوربه هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار مخ په زیاتېدو دی. له ایران او پاکستان په زور ایستل دوام لري او هره ورځ زرګونه کسان د نامعلوم راتلونکي سره افغانستان چیرې چې ډیری یې دندې، سرپناه او د نوي پیل لپاره روښانه امکانات نه لري. البته یک تشویش فرامرز داریم که در کشورهای همسایه بعضی شبکه‌های قاچاق انسان هستند که از وجود انسان‌ها سوء استفاده می‌کنند، خاصه در قسمت انتقالی مهاجرین از یک کشور به دیگر کشور که اونجا حق تلفی صورت میگیره. در قسمت مهار اونا هم اجرات خود را در آینده خواهیم داشت. د دې ټولو احصایو په منځ کې یو تریخ حقیقت پټ دی. د انسانانو قاچاق یوازې د خلکو غیر قانوني حرکت نه دی، بلکې د خلکو د وقار، امنیت او راتلونکي غلا ده. او تر هغه وخت چې فقر، بېثباتي او ناامیدي د خلکو ژوند ته دوام ورکړي، د انسانانو قاچاق په اړه خبرداری به تل تکرار شي. ځکه چې په هغه ځمکه کې چې امید کمیږي، د انسانانو قاچاق وړونکي د خپلو قربانیانو د ښکار کولو لپاره ډېر فرصتونه لټوي. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي د افغانستان د فوټسال مسؤلین او اتلانو د درناوي په مراسمو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د خبرو اترو له لارې یې د مشکلاتو کمولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. مرتضوي وویل چې د دې کړکېچونو له پیل راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت هڅه کړې چې د منځګړې رول ولوبوي او د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي ترڅو کړکېچونه کم او توپیر او مشکلات حل کړي. نوموړي زیاته کړ چې تهران تل د ثبات او سیمه ییزې همکارۍ پراختیا ملاتړ کړی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره یې خبرې اترې غوره بللې دي. دنبال درگیر کردن مسلمان‌ها هستش. ما در جریان جنگ بین دو تا همسایه مسلمان واقعا نگران هستیم. رهبری جمهوری اسلامی در اولین پیامشون این نگرانی رو گفتن، فرمودن که ما آمادگی داریم که بین دو تا کشور میانجیگری بکنیم. برادرمون فرمودن ما سفیر جمهوری هستیم. بله شما سفیر هر کدومتون میتونید یک سفیر باشین که انشالله این مطالب بایستی منتقل بشود.
از درگیری بین کشور همسایه خودمون، کشور دوست خودمون پاکستان و کشور دوست خودمون افغانستان نگران هستیم. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت څلورم سیاسي رئیس سره ولیدل. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سیاسي، اقتصادي او قونسلګرۍ همکاریو د پراختیا، د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په اړه بحث کړی دی او د سیاسي تعاملاتو د دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د عملي همکاریو د پراختیا باندې ټینګار کړی. له بل خوا د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال وزیر حمدالله زاهد د ازبکستان د طبي محصولاتو د خوندیتوب مرکز او د طبي او درمل جوړونې صنعت د پراختیا څانګې له مرستیال رئیس سره کتلي دي. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت څلورم سیاسي رئیس سره ولیدل. په دې کتنه کې دواړو خواو د سیاسي، اقتصادي او قونسلګرۍ همکارۍ پراخولو، د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا په اړه بحث وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د سیاسي تعاملاتو دوام او د عملي همکاریو پراخولو باندې ټینګار وکړ. دیدار رئیس بخش سیوم وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با رئیس بخش چهارم وزارت امور خارجه کشور قزاقستان را از لحاظ دیپلماتیک و دیدار تشریفاتی میتونیم بگوییم به نفع هر دو کشور میتواند باشد و هرگاه در این دیدارها روی موضوعات تجارت، اقتصاد، ترانزیت و استفاده دو جانبه از مشترکات اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت بگیرد، میتواند که پیامدهای مثبت روی اقتصاد و تجارت دو جانبه داشته باشد. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال وزیر حمدالله زاهد د ازبکستان د طبي محصولاتو د خوندیتوب مرکز او د طبي او درمل جوړونې صنعت د پراختیا څانګې مرستیال سره وکتل. د وزارت د مطبوعاتي اعلامیې له مخې دواړو خواو د درې اړخیزو هوکړلیک د پلي کولو، د تخنیکي همکارۍ پراختیا، د لابراتوار ظرفیت لوړولو او د خوړو او درملو د کیفیت کنټرول سیستم د ښه والي په اړه خبرې وکړې. د اقتصادي کارپوهانو پر وینا د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې غونډې د اقتصادي اړیکو په پراخولو، د سوداګرۍ حجم زیاتولو، پانګونې راجلبولو او د سوداګرو لپاره د نویو فرصتونو په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. روابط سیاسی و تجارتی و اقتصادی با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه و خصوصا کشور قزاقستان میتونه از اهمیت خیلی ویژه برخوردار باشه، چون اکثریت کالای اساسی خود ما از قزاقستان وارد میکنیم. قزاقستان یک کشور بزرگ، کشور تولید کننده خوب مواد غذایی به شمول گندم و بعضی کالای دیگه می باشه که افغانستان به شدت نیاز داره که از اونجا وارد بکنه. هر قدر نمی روابط سیاسی ما خوبتر میشه، اون پیمان تفاهم ها و قراردادهای تجارتی هم به میان میاد که افغانستان قادر میسازه تا به بزرگترین بازارهای آسیای مرکزی راه پیدا بکنه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان سوداګري له بېلابېلو هیوادونو سره زیاته شوې او د اقتصادي اړیکو د پراختیا، صادراتو پراختیا او د نویو پانګونو د راجلبولو هڅې دوام لري. زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.